کله چې د زده کړو او شتمنۍ په هکله بحث کیږي ډیری خلک په دې نظر دي چې لوړې زده کړې عصري علوم او نوي مهارتونه تاسو ته د سوکاله او شتمن ژوند ضمانت نشي درکولی. که چیرته له دوی سره دغه بحث اوږدول غواړي دوی به له دنیا څخه درته د 10 او 20 داسې شتمنو او میلیونرانو د ژوند مثال راوړي چې په ژوند ښوونځي او پوهنتون ته نه دي تللي او یا هم ترې خپلې زده کړې په نیمه کې پاتې شوي خو بیا هم میلیونران دي. که حقیقت ته وکتل شي دغه نظریه په ټوله معنا باندې غلطه ثابتېدلی شي ځکه د هغو خلکو ټول ژوند په نظم او ډیسپلین باندې ولاړ دی. د علم او پوهې یو تعریف نظم او ډیسپلین هم کېدلی شي. که ستاسو په ذهن کې بحث د شتمنۍ او ښه ژوند روان وي نو لنډې درته وایم دې موخې ته د رسیدو لپاره تاسو ته د پاور او یا هم د زور ضرورت دی. پاور په نظم او ډیسپلین سره راتللی شي. د نظم او ډیسپلین لپاره پوهه او تخنیکونو ته ضرورت دی. راځئ تاسو ته یو ډیر ساده مثال راوړم. که چیرته د یو بایسکل سپور انسان او بل د پلي انسان ترمنځ د ځغاستې سیالي رامنځته شي څه فکر کوئ څوک به ګټونکی وي؟ باوري یم چې ستاسو ځواب به د بایسکل چلونکی انسان وي ځکه چې له هغه سره وسیله موجوده ده، له هغې سره ډیر زور او پاور موجود دی. که همداسې په مثال کې د یو بایسکل چلونکي او بل د سپورټي موټر چلونکي ترمنځ سیالي شي نو باوري یم چې ستاسو په ځواب کې به د سپورټي موټر لرونکی انسان بریالی راوځي ځکه چې له هغه سره ډیر زور او ډیر پاور دی نسبت بایسکل لرونکي ته. خبره د زور او یا د پاور ده نو ډیر نظم، ډیسپلین او ډیرې پوهې ته ضرورت لرو ځکه له ځمکې څخه اسمان ته الوتونکي چورلکې، الوتکې او فضا ته تلونکي ټولې بیړۍ د فزیک پر مټ باندې ځي. فزیک یو علم دی او دغه علم پوهې او زده کړې ته ضرورت لري. هر څومره چې ممکنه وي لوړې او عصري زده کړې وکړئ. د اوسنۍ نړۍ ژوند همغه د ځغاستې لوبه ده چې څومره در سره پاور او قوت وي همغومره به تیز ځغلې، چې څومره تیز وځغلې همغومره به ستا د بریا چانس لوړ وي. وځغلئ وځغلئ ښه ډیر وځغلئ، دومره وځغلئ چې د راتلونکي نسلونو او د راتلونکي انسانانو لپاره د هغوی د ژوند کړاوونه او ستونزې موږ په خپل دوران په خپل دور کې حل او فصل کړو. د راتلونکي انسانانو او راتلونکي نسلونو لپاره هر هغه ستونزې او کړاوونه حل او فصل کړو چې دوی به ورسره په راتلونکي کې مخامخ کیږي. هیله ده چې ستړي شوي به نه یئ او ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بیا ښې چارې.